د قرآن کریم د ترجمې 22 درس سورة البقره 214 آیات. په دې مبارکو آیاتونو کې د هاغو ښځو د طلاق ذکر دی کومو چې د خاوندانو سره نکاح شوې ده خو شرعي صحبت سره نه دی کړی، یعنی نږدې شوي سره نه دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی فرمای لا جناح نشت گناه علیکم پتاسو باندی ان طلقتم کچیرتا تاسو طلاقوی النساء خزی ما آغا خزی لم تمسو چی تاسو گوتی ندی وروڑی هن اغویتا، یعنی نزدې شوي ورته نه یاستی، شرعي صحبت مو ورسره نه دی کړی. او یا تفریدو نوی ټاکلی یا تاسو نوی مقرر کړی لهن اغویتا فریدوتن مہر ومتعو او تاسو ورکړی څمال هن اغویتا علی الموسعی چې په مالدار باندې قدره د هغه د توان په اندازه وعلی المقتر او په غریب او فقیر باندې قدره د هغه د توان په اندازه متاعا مال ورکول دی بالمعروف په ښه طریقه سره، یعنی د رواج مطابق. حقا دا یو څه مال ورکول حق دی علی المحسنین په نیکانو باندې. او الله تعالی فرمایی وَإِنْ او که طلقتمو تاسو طلاق ورکوی هن اغویتا یعنی ستاسو خزوتا من قبل مخک د دینا ان تمسو چې مسکړی هن اغوی، یعنی چې د نزدېوالی او شرعي صحبت څخه مخکې طلاق ورکړی. وقد او یقینا فرضتم تاسو ټاکلی وی، تاسو مقرر کړی وی لهن اغویتا فریدوتن مہر فنصفو نو نیمایی ما د هاغه مہر فرضتم چې تاسو ټاکلی دی د طلاق په صورت کې به ښځو ته بیرته ورکوئ نیمایی د هغې، الا مگر په هغه صورت کې به نه ورکوئ ان یعفونا
چې هغوی عفو وکي، یعنی چې ښځې ټول مهر خاوند ته معاف او پریږدي. او یعفو یا عفو وکړي، بخشش کی، الذي هغه څوک بیده چې د هغه په لاس کې عقدة النکاح د نکاح غوټه ده، یعنی چې خاوند ټول مهر چې ښځې ته یې ورکړی دی هغه ټول ښځې ته پریږدي او نیم ترې وانخلي. وان تعفو او عفو کول، اقربو نزدې دي، للتقوی فرزګارۍ ته. ولا تنسوا او تاسو مه هېروئ الفضل فضل احسان کول، بینکم په خپلو منځونو کې، ان الله بېشکه الله تعالی بما په هغو اعمالو تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر ښه لیدونکی دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.